د بیل ګیټس لور جنیفر له مصري مسلمان سره کوژدن وکړه. درنو لیدونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د ناصر او جنیفر په هکله پخوا هم خبرونه خپاره شوي وو. دوی پخوانۍ یارانه لري. 4 کلونه کېږي چې سره یوځای دي. په غرب کې د یوې اړیکې 4 کاله دوام نادره دی او اړیکې ژر ژر بدلیږي. خو ناصر او جنیفر د چا خبره له پخو څخه وو او خپله مینه یې واده ته ورنږدې کړه او دواړو کوژدن وکړه. خوا داسې راپورونه هم ورکړل شوي وو چې ناصر د کویټ دی، خو وروسته معلومه شوه چې ناصر په اصل کې د مصر دی او کلونه کېږي چې امریکا کې ژوند کوي. د نړۍ په تر ټولو شتمن دوهم کس بیل ګیټس 9.5 میلیارده ډالر سرمایه لري. جنیفر د بیل ګیټس د 3 اولادونو څخه ده. جنیفر تر ټولو مشره ده. جنیفر اوس 23 کاله عمر لري. حال دا چې مصري نایل ناصر د 28 کلونو عمر لري. 4 کاله کېږي چې یوځای وو. وخت ناوخته به یې د خپلې دوستۍ په هکله خبرې را پیدا کېدلې، خو په دې وروستیو کې د دوی دواړو خپله یارانه ډېره ښکاره کړه او د خپلې دوستۍ د خوږو شیبو انځورونه به یې د ټولنیزو رسنیو کې خپرول. د مایکروسافټ کمپنۍ بنسټ ایښودونکی بیل ګیټس زوم نایل ناصر د یو میلیونر مصري کورنۍ څخه ده. د امریکا په شیکاګو ښار کې نړۍ ته راغلی دی. کله چې ناصر ماشوم و کورنۍ یې کویټ ته لاړه. کورنۍ یې هلته لویې د انجینرۍ پروژې ترلاسه کړې او د لا ښه ثروت خاوندان شول. له دې وروسته دوی خپل زوی ناصر د نړۍ تر ټولو غوره پوهنتون څخه سټنفورډ پوهنتون ته ولېږه. ناصر پخوا د خرڅلاو د رهبرۍ د یو شرکت رهبر او څښتن هم و او په دې برخه کې یې ښه نوم ترلاسه کړی و. د بریالو کسانو په لیست کې یې خپل ځای درلود. د اس غلولو په لوبه کې ناصر څو ځله خپل هیواد ته میډال راوړی دی او په دې برخه کې د ښه استعداد نوم لري. د ناصر او جنیفر لومړی مشترک ټکی هم د اس غلولو مینه وه او له دې کبله یې له یو بل سره وپېژندل. ناصر د اس غلولو د یوې لوبې څخه په یو ځل $1 میلیون جایزه ترلاسه کړې وه چې په هغه وخت کې یې خپل نوم تر ډیره رسولی و. د دوی دواړو د واده نیټه تر اوسه نه ده په ډاګه شوې، خو کوژدن یې کړې ده. د نورو تازه خبرونو مطالبو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ.